د افغانستان او د پاکستان ترمنځ بلکې د پاکستان چې څومره ګاونډیان دي د ټولو ترمنځ پکار د تعلق وي درد سره تړلې محبت د زکه خوږ دی د هم د خایست عمر قیمت دی ځکه خوږ دی نیم سندیان په پاکستان کې اوسېږي نیم په هندوستان کې دي نیم پنجابیان په پاکستان کې نیم په هندوستان کې دي حتی چې نیم کشمیریان هم په پاکستان کې دي نیم په هندوستان کې دي دغسې بلوچان نیم په ایران او افغانستان کې دي پښتانه نیم په افغانستان کې نیم دلته دي پخوا یو پاک انډیا فورم و د انډیا نه به لیکوالان راتله مونږ به تلو هلته بیا پاک افغان فورم و د افغانستان نه به لیکوالان راتله هلته مونږ تلو وخت په وخت باندې خو زموږ په ذهن کې یو نقشه پرته وي چې یاره افغانستان کې حالات ښه نه دي خو په افغانستان کې چې څومره امن ما ولیدو څومره قرارۍ ما ولیدو په خلکو کې څومره اطمینان ما ولیدو کاروبارونه تجارتونه ښه په درز کې روان وو یاره د شپې د 2 بجې مونږ روان وو دوکانونه په جلال آباد کې پرانستي پراته وو ثقافت چې دی کلتور چې دی دا واحده لاره ده چې د دې په وسیله باندې د یو بل سره تاوتریخوالی هم ختمیږي او که چیرې د افغانستان لیکوالان دلته راځي مونږ هلته ځو هغوی زمونږ ډېر زیات قدر کوي ډېره زیاته مینه کوي سردار یوسفزي صاحب اصل کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ بلکې د پاکستان چې څومره ګاونډیان دي د ټولو ترمنځ پکار ده چې تعلق وي ځکه چې نیم سندیان په پاکستان کې اوسېږي نیم په هندوستان کې دي نیم پنجابیان په پاکستان کې نیم په هندوستان کې دي حتی چې نیم کشمیریان هم په پاکستان کې دي نیم په هندوستان کې دي دغسې بلوچان نیم په ایران او افغانستان کې دي پښتانه نیم په افغانستان کې نیم دلته دي نو دا ټول چې دي دا داسې ځایونو کې پراته دي چې د دې ټولو د یو بل سره تعلق او تړون د ادب او د ثقافت په وسیله باندې کیږي نو پکار دا د مونږ پخوا یو پاک انډیا فورم و د انډیا نه به لیکوالان راتله مونږ به تلو هلته بیا پاک افغان فورم و د افغانستان نه به لیکوالان راتله هلته مونږ تلو وخت په وخت باندې نو دا لړۍ جاري وه او د دغې په وسیله باندې ډېر ښه تعلقات جوړیږي او جوړ شوي دي نو زه ګڼم چې دا یو ښه لاره چاره ده او مونږ چې کله لاړو نو هسې خو زموږ په ذهن کې یو نقشه پرته وي چې یاره افغانستان کې حالات ښه نه دي او افغانستان کې داسې دي او هغسې دي خو په افغانستان کې چې څومره امن ما ولیدو څومره قرارۍ ما ولیدو په خلکو کې څومره اطمینان ما ولیدو کاروبارونه تجارتونه ښه په درز کې روان وو یاره د شپې د 2 بجې مونږ روان وو دوکانونه په جلال آباد کې پرانستي پراته وو او خلک هم ښه ګڼ ګرځېدل نو زه ګڼم چې ثقافت چې دی کلتور چې دی دا واحده لاره ده چې د دې په وسیله باندې د یو بل سره تاوتریخوالی هم ختمیږي مینه محبت هم زیاتیږي او که چیرې د افغانستان لیکوالان دلته راځي مونږ هلته ځو هغوی زمونږ ډېر زیات قدر کوي ډېره زیاته مینه کوي نو پکار دا ده چې د نور کله په شان چې مخکې به راتلل چې اوس هم د افغانستان لیکوال پېښور ته راشي او هلته کانفرنسونه وشي هلته مشاعرې وشي هلته غونډې وشي او مونږ دغسې وخت په وخت باندې ځو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به تعلقات هم ښه کیږي او دغه پښتانه لیکوالان رونه چې دي دا به د یو بل سره وخت په وخت لیدل کتل هم کوي او د یو بل د ادب او د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېږي د درد سره تړلې محبت دی ځکه خوږ دی د درد سره تړلې محبت دی ځکه خوږ دی د هم د خایست عمر قیمت دی ځکه خوږ دی او اسمان چې کله وبریښي خندا دې را په یاد شي اسمان چې کله وبریښي خندا دې را په یاد شي باران خو ستا د حسن تلاوت دی ځکه خوږ دی ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي د ساز مې د جانان سره نسبت دی ځکه خوږ دی په ټوله پښتونخوا کې ډېر خوږ ژبې بلبلان دي په ټوله پښتونخوا کې ډېر خوږ ژبې بلبلان دي دا ستا په اباسین کې صداقت دی ځکه خوږ دی یو قطعه به ورته ووایم چې امن وږمه د ګلاب جنګ د سور اور په شان وي قامونه ریبې نفاق لکه د لور په شان وي د محبت د خولې نه داسې آواز راخیږي خاوره د مور په شان وي وطن د کور په شان وي یو بله قطعه ده چې په اولس باندې له قدر له غم راشي
چې په ولس باندې لقدر لغم راشي زما د زړه په دواړو سرو سترګو کې نم راشي سړي کې زه محسوسومه لکه بریښ د اسمان چې د وطن په نری ملا کې چرته خم راشي